سلامونه ونکې هیلې په دې له چې ښه اوسېږئ وخت په خیر اکرام الله شینواري یم نن غواړو چې د تېرې ویډیو فالو اپ وکړو او تاسو ته ووایو چې هغه کوم بیسټ ټپس دي چې تاسو سره کومک کولی شي چې په انټرویو کې کامیاب شئ یا هغه 7 بیسټ ټپس چې تاسو سره کومک کولی شي چې په انټرویو کې د جاب لپاره تاسو سلیکټ شئ نو مخکې له دې چې تاسو ته ووایو چې هغه بیسټ ټپس کوم دي نو له تاسو څخه هیله کېږي چې زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن ورسره پریس کړئ که وګورو که موږ کله هم د پوهنتون څخه فارغ شو یا موږ هر کله چې غواړو چې یو جاب حاصل کړو د جاب د حاصلولو لپاره له ټولو نه اهم زموږ سی وي ده هغه زموږ ډاکومنټس دي چې هغه مونږ یو ځای ته لیکو هغه زموږ هلته نمایندګي کوي نو اولنی ټپس چې مونږ غواړو چې په انټرویو کې کامیاب شو هغه زموږ ډاکومنټس دي زموږ ډاکومنټس باید مونږ داسې ارګنایز کړي وي چې هغه هلته لاړ شي او زموږ نمایندګي وکړي نو که غواړو چې مونږ په انټرویو کې کامیاب شو نو مخکې له مخکې باید زموږ ډاکومنټس مونږ باید داسې ارګنایز کړي وي چې هغه هلته زموږ سم نمایندګي وکړي ځکه همدغه ډاکومنټس دي چې ستا په غیر موجودیت کې ستا نمایندګي کوي نو ډاکومنټس یا سی وي مو داسې یو فارمټ کې عیار کړئ داسې برابر کړئ چې هغه هلته ستا سمه نمایندګي وکړي که ته څه هم څومره ایکسپیرینس ولرې که ته څومره هم لایقه واوسېږي خو که ستا هغه ډاکومنټس په سمه توګه ارګنایز نه وي نو تاسو نشئ کولی چې په انټرویو کې کامیاب شئ نو مخکې له دې چې انټرویو ته لاړ شئ هغه کوم جاب لپاره چې تاسو هغه کوم جاب لپاره چې ډاکومنټس لیږئ نو تاسو باید دغه جاب مطابق خپل ډاکومنټس اغیار کړئ داسې باید ارګنایز کړئ چې هغه هلته ستاسو سمه نمایندګي وکړي دویم ټپ چې انټرویو دپاره ډېر زیات اهم دی هغه ستاسو ډریس دی که وګورئ په نورو ملکونو کې څوک چې انټرویو دپاره ځي نو داسې منظم ډریس اچوي چې هغه ټول تاثیر په مقابل جانب باندې وي یعنې تور پینټ اغوندي تور بوټان اغوندي او دې سره مطلب ځان داسې برابروي چې هغه هلته هغه ډریس ډېر زیات فارموله اوسېږي نو هر کله چې هم د انټرویو دپاره ځئ خپل ډریس خپل کالي مو داسې واچوئ چې ډېر زیات منظم هر کله چې د انټرویو لپاره ځئ نو ډېر زیات منظم کالي واچوئ ډېر منظم لاړ شئ یعنې فارمل لاړ شئ زموږ په افغانستان کې ټریډیشنل داسې دی چې واسکټ پاک کالي ځان ښه جوړ را جوړ کړئ یعنې مطلب ویښته واړوئ ځان برابر کړئ او بیا هغه انټرویو دپاره لاړ شئ په انټرویو کې دغه ډریس اچول دا په دې معنی ده چې ته یو انټرویو چا سره کوي یو کمپنۍ دپاره ځې هغه ته ته ویلیو ورکوي چې مطلب ستا ته زه ویلیو لرم زه فارمل لاغلی یم نو فارملټي په دې معنی باندې چې ته هغه کمپنۍ ته ویلیو ورکوي که ته چېرته ساده پاده لاړ شئ او مطلب خیرن کالي واچئ نو هغه په ده معنی چې تا څخه انټرویو اخلی و چې دا د انټرویو کې فارمل نه دی راغلی دا به زما نوره څه فارملټي وساتي نو دویم ټپس چې په انټرویو کې ډېر زیات اهم دی هغه ستاسو ډریس یا ستاسو کالي دي چې هغه هلته ستاسو لاړ شي او ډېر ستاسو هغه فارملټي هلته وښیي دریم ټپ چې په انټرویو کې ډېر زیات اهم دی مخکې له دې چې انټرویو ته ځان برابر کړئ هغه ستاسو په ډاکومنټس کې ریفرنس دی په خپل سی وي کې مو ریفرنس داسې ریفرنس ورکړئ چې هغه د ټولو لپاره د منلو وړ وي که وګورو ډېری ځوانان ډېری محصلین ډېری خلک ریفرنس یې داسې ورکړی وي چې هغه د چا لپاره د قابل قبول نه وي نو هر کله چې تاسو په خپل سی وي کې ریفرنس ورکوئ نو په ریفرنس کې مو داسې شخص داسې کمپنۍ ریفرنس کوي چې د ټولو لپاره د قابل قبول یا د اعتبار وړ وي که تاسو خپل رور ریفرنس کوئ او هغه په داسې یو مقام په داسې یو پوزیشن باندې نه وي چې د چا لپاره د قابل قبول وړ وي نو تاسو ته څوک وخت نه درکوي نو هر کله چې خپل سی وي خپل ډاکومنټس مو تیاروئ نو ریفرنس ته پکې ډېر زیات خیال وساتئ داسې یو څوک ریفرنس کې ورکړئ چې هغه د خلکو لپاره د اعتبار وړ وي ځکه که تاسو ګورئ په یو ان جي او کې په یو اداره کې په یو کمپنۍ کې له ټولو نه اهمه خبره د اعتبار وي ټرسټ وي نو ټرسټ خو څوک هر چا نه کوي نو که غواړئ چې مطلب د جاب لپاره سلیکټ شئ خپل ریفرنس مو داسې برابر کړئ چې په هغه باندې خلک ټرسټ وکړي په انټرویو پنځم ټپس چې هغه ډېر زیات اهم دی هغه بیا هم ستاسو سیلري ده هر کله چې ځئ تاسو د سیلري ډیمانډ مه کوئ ځکه چې د هغه پوزیشن دپاره مخکې له دې چې تاسو هغه ته اپلای وکړئ نو هغوی هلته د سیلري ذکر کړي وي چې ستا معاش باید څومره واوسېږي د هغه پوزیشن دپاره سیلري مخکې له مخکې نه
مقرره شوي وي. نو که تاسو لاړ شئ او په انټرویو کې یعنې د سیلري غوښتنه وکئ نو دا فارملټي نه راځي. دې سره سره تاسو چې کوم جاب دپاره اپلای کوئ نو د هغه جاب دپاره د هغه کمپنۍ په اړه باندې د هغه انجیو په اړه باندې پوره معلومات پیدا کړئ. ځکه چې تاسو څخه په انټرویو کې دا پوښتنه کیږي، د کمپنۍ پوښتنه کیږي، د هغه جاب پوښتنه کیږي چې تا کوم جاب ته اپلای کړې ده، کومې کمپنۍ ته اپلای کړې ده. نو که تاسو غواړئ چې په انټرویو کې کامیاب شئ نو د هغه د جاب په اړه باندې باید خپل کوم معلومات چې هغې ورکړي وي په هغه اړه باندې تاسو پوره معلومات راولرئ او هغه کمپنۍ په اړه باندې باید تاسو معلومات ولرئ. دغه معلومات باید تاسو کوم ځای ترلاسه کړئ. د معلومات ترلاسه کولو لپاره ښه منبع نسبت سوشل میډیا ده چې تاسو لاړ شئ دغه جاب په اړه باندې دغه کمپنۍ په اړه باندې معلومات پیدا کړئ تر څو هلته لاړ شئ انټرویو کې هغه تاسو څخه پوښتنه وکړي چې ولې زموږ کمپنۍ دا انتخاب کړله. نو تاسو دا خو ډېره ښه خبره هم ده. هیڅوک نه غواړي چې د ځان په اړه د خپل کمپنۍ په اړه باندې د هغه جاب پوزیشن په اړه باندې یعنې نیګیټیو خبره واوري. نو په ته خو د چا کور هم نه ورانېږي چې د هغه کمپنۍ چې ته پکې وظیفه اخلې 2-3 صفتونه یې وکړه، هغه 2-3 چې هغه کوم پازیټیو پوینټ دي تا د سوشل میډیا د لارې ترلاسه کړي وي هغه هغې ته بیان کړه تر څو هغې په دې باندې وپوهېږي چې هو زموږ کمپنۍ که څه هم چې نیګیټیو لري خو پازیټیو پوینټ هم لري. که څه هم چې دا ټپس زموږ خاص کر په افغانستان، پاکستان او دغه ایشین کنټریز کې ډېر زیات مؤثر نه دی، خو بیا هم په یوروپ، امریکا او ډېر نور هیوادونو کې چې ډېر زیات تاثیر لري د جاب پوزیشن حاصل کولو دپاره هغه هم د سلبي اخیستنه ده. کله چې هم تاسو انټرویو د انټرویور سره وکړله او ستاسو انټرویو وکړله نو تاسو کولی شئ چې هغې ته ووایئ چې کین آی ټیک ا سیلفي، آیا زه کولی شم تاسو سره یو سیلفي واخلم؟ تاسو زما رول ماډل یاستئ، تاسو په داسې پوزیشن کې یاستئ چې زه غواړم تاسو سره سیلفي واخلم. نو که وګورو هر څوک ځان ته یو ویلیو لري، هر سړی په دې خوشحالېږي چې هغه سره د یو څوک عکس واخلي، یو سلیبریټي دې واوسېږي. نو دلته 2 ډوله سچویشن رامنځته کېږي. یا خو هغه تا ته وایي چې مطلب زه اوس نه یم اوزګار چې زه تا سره سیلفي واخلم، یا خو هغه تا ته سم د واره اجازه درکوي چې ها سیلفي واخله. نو که چېرته درته موقع درکړی شوه چې سیلفي واخلئ نو سیلفي واخلئ، ځکه تاسو د هغه په ذهن کې پاتې کېږئ او کوشش وکړئ چې د هغه شخص چې تاسو څخه انټرویو اخیستی وي د هغه سوشل میډیا اکاونټ یې پیدا کړئ، وټساپ یې پیدا کړئ، میسنجر یې پیدا کړئ تر څو هغې سره تاسو کمیونیکیشن وکړئ. ځکه په کمپنۍ کې د ټولو ناخمه خبره یعنې د ټولو نه هغه سکسسفل پوینټ چې دی هغه کمیونیکیشن دی. تاسو د هغې سره کمیونیکیشن وکړئ، خپل هغه عکس ته ولېږئ تر څو تاسو د هغه په ذهن کې پاتې شئ چې ما سره د سیلفي اخیستې وه. دا خو هغه سچویشن چې تاسو ته اجازه درکوي. خو بل سچویشن چې هغه موږ ته اجازه نه راکوي چې تر څو موږ د هغوی سره عکس واخلو نو هغه تا ته وایي چې زه نشم کولی تا ته وخت درکړم ځکه زه بیزي یم. نو تاسو ته ویلی شئ چې مطلب زه به ویټ وکړم، انتظار به وکړم تر څو چې تاسو فارغ شئ بیا به سیلفي واخلم تاسو سره. هغه ته تاسو دلته عزت ورکړه چې تاسو دومره څوک یاستئ چې زه تاسو سره سیلفي اخلم. نو کله چې هغه اوزګار شي راووځي نو تاسو کولی شئ چې هغه سره سیلفي واخلئ. دې سره سره لاست پوینټ چې هغه په انټرویو کې ډېر زیات اهم دی هغه هم ستاسو د ټایم منیجمنټ په اړه باندې دی چې کله هم تاسو ته د انټرویو دپاره کوم ټایم درکړي نو تاسو په خپل ټایم باندې واوسېږئ، ځکه چې کمپنۍ پنکچوال امپلایر غواړي. هغه څوک غواړي چې هغه ټایم منیجمنټ ښه وکړي، یعنې مطلب په ټایم باندې راشي، په ټایم باندې لاړ شي، آن ټایم واوسېږي. نو که غواړئ چې په انټرویو کې کامیاب شئ دا هغه بیسټ ټپس وو چې تاسو سره کومک کولی شي چې په انټرویو کې کامیاب شئ او جاب ترلاسه کړئ. ډېره زیاته مننه.